شهزادی امبر یو ډیره عقلمنده او رحمدله شهزادګۍ وي. د سلطنت ټول عوام هغې سره د زړه نه مینه کوي. د ملک ټول عوام د شهزادي امبر د فیصلو نه ډیر زیات متاثره وي او هم دغه وجه وي چې بادشاه هم د ملک په اهم فیصلو کې د امبر نه مشوره اخلي. خو یوار ورځ د شهزادي امبر یوه غلطه فیصله او په یو ناشنا انسان بغیر د تحقیق نه یقین کول هغې له ډیر زیات نقصان ورکړي. بادشاه د شهزادي امبر د حفاظت لپاره یو شیر شهباز او یو تاوز نیل پر مقرر کړی وي کوم چې شهزادي سره هر وخت موجود وي او د هغې حفاظت کوي. شیر د شهزادي حفاظت د انسانانو او د ځناورانو نه کوي او تاوز یعنی نیل پر د پیریانو او جادوګرانو په اړه کې شهزادي له هر قسم معلومات ورکوي. یوار ورځ چې شهزادي امبر په خپل محل کې موجود وي نو په اسمان کې سرې وریځې خورې شي، اسمان په پړکېدو شي او د ځنګل نه ډیر زیات خطرناکه اوازونه راځي. د محل بزرګان او مشران شهزادي ته وایي چې دا هر څه د یوې ډېرې غټې خطرې علامات دي، خو شهزادي امبر د هغوی خبرو له څه توجه ورنه کړي او شهباز او نیل سره د محل په باغچه کې په سیل کې مصروفه شي او ډیر په بیغمۍ سره خپل ژوند تیروي. چې یوار ورځ شهزادي امبر د خپل محل یو حال ته ورشي نو هغه څه ګوري چې هلته په سپینو کپړو کې یوه ډیره زیاته ښکلې جنۍ ولاړه وي کومه چې د یوې ډیرې زیاتې ښکلې شهزادګۍ په شان لګي. هغه جنۍ شهزادي امبر ته وایي چې زه د نورستان ملک شهزادي یم او زموږ په ملک حمله شوې ده او زه دلته د پناه اغستو دپاره راغلی یم. شهزادي امبر د تحقیق نه بغیر هغې له په خپل محل کې پناه ورکړي خو هغې ته پته نه وي چې دا یو شهزادي نه بلکې یوه ډېر خطرناکه چړیل ده او دا چړیل د شهزادي امبر د قید کولو او په سلطنت د قبضې کولو دپاره راغلی ده ولې چې د امبر د محل لاندې یو جادویي خزانه پټوي. هر کله چې شپه شي او په محل کې ټول خلک ویده شي نو هغه چړیل راشي او په محل کې جادو کول شروع کړي. هغه په خپل جادو کې مصروفه وي چې په دې کې هغه ځای ته تاوس راشي. هر کله چې هغه ته معلومه شي چې دا یو چړیل ده او په محل کې جادو کوي نو هغه چغې شروع کړي. چړیل چې د هغه اوازونه واوري نو هغه ډیره زیاته غوسه شي او د خپل جادو په ذریعه د تاوس نه د یو غټي بوت جوړ کړي. هر کله چې سحر شي نو چړیل د شهزادي خواله لاړه شي او هغې ته وایي چې زه شاهي باغ لیدل غواړم. شهزادي ډیر په خوشحالۍ سره هغه شاهي باغ ته بوزي. هر کله چې هغوی په شاهي باغ کې ګرځي نو هغې ته معلومه شي چې په باغ کې خاموشي ده او ټولې مرغۍ غیبي دي. شهزادي او چړیل په باغ کې ولاړ وي چې چړیل سمدستي په خندا شي او شهزادي ته وایي چې زه یو شهزادي نه بلکې چړیل یم او هغه خپل ځان په اصلي شکل کې راښکاره کړي. چړیل خپله جادویي ډنډه اوچته کړي او شهزادي د خپل تور جادو په ذریعه قید کړي. هر کله چې شهزادي وګوري نو هغه په یو خوشي ریګستان کې ولاړه وي او هغه په رسو کې تړلې شوې وي. بل طرف ته چړیل واپس محل ته لاړ شي او د محل په ټولو خلکو جادو کړي او هغوی د خپل جادو په ذریعه قید کړي او خپل غلامان کړي چې په دې کې شهباز راشي او په هغې حمله وکړي. خو چړیل هغه سره مقابله شروع کړي او شهباز د چړیل د کمزوري کولو دپاره په هغې ډېرې حملې وکړي خو چړیل په هغه جادو وکړي او هغه هم د جادو په ذریعه په خپل جادویي زنځیرونو کې قید کړي. شیر ډیر زیات غوسه وي او د ځان د خلاصولو ډیر زیات کوشش وکړي خو هغه ناکامه شي. چړیل شهباز لا تاوس او شهزادي لا خوراک نه ورکوي چې په دې وجه هغوی ډیر زیات کمزوري شوي وي او شهزادي ځان سره دا سوچ کوي چې ما ډیره زیاته غټه غلطي کړې ده چې په یو ناشنا انسان مې باور وکړه. بل طرف ته ارمان نومي یو غریب هلک کوم چې ډیر زیات بهادر وي د قیمتي خزانې دپاره په غارونو کې ګرځي. ارمان یو ډیر زیات رحمدله انسان وي او هغه همیشه د غریبو خلکو مدد کوي. یوار ورځ هغه یو ډیر خطرناک غار ته ورشي
په کوم کې چې د پیریانو بادشاه جنار اوسیږي. ارمان په هغه غار کې یو چراغ وویني او چې هغه چراغ راواخلي نو د پیریانو بادشاه راوځي او هغه ته ډیر زیات غوسه شي. خو هر کله چې جنار د ارمان سترګو ته وګوري نو هغه ته د ارمان په سترګو کې مخلصي ښکاره شي. د پیریانو بادشاه هغه نه تپوس وکړي چې ته په دې چراغ څه کوې، چې په دې سره ارمان هغه ته وایي چې زه د دې چراغ په ذریعہ د مظلومانو انسانانو خدمت او مدد کول غواړم. د پیریانو بادشاه په ارمان یقین پیدا شي او هغه ارمان ته وایي چې زه تا سره دوستی کول غواړم. د پیریانو بادشاه هغه لا یو جادویي قالین ورکړي کوم چې په هوا کې الوزي او هغه ته وایي چې زه به په ښو کارونو کې ستا ملګرتیا کوم او چې څه ټایم هم تا ته زما ضرورت راځي نو ما یادوه او زه به ستا د مدد لپاره حاضرېږم. ارمان په قالین په هوا کې روان شي او د لږ سفر کولو نه پس هغه د یو صحرا د پاسه تیریږي چې هغه په صحرا کې یو جنۍ وویني کومه چې په مضبوطو رسو تړلې شوې وي. ارمان هغه شهزادي خواله ورشي او هغه آزاد کړي. شهزادي هغه ته ټوله کیسه بیان کړي او هغه ته وایي چې زه چړیل قید کړی یم او هغه ډیره زیاته خطرناکه چړیل ده. ارمان هغې ته وایي چې د پیریانو بادشاه زما ملګری دی او هغې دواړه په قالین کینی او د شهزادي محل ته راشي. چړیل چې هغې دواړه وویني نو ډیره زیاته غوسه شي او په ټول محل جادو وکړي. په محل کې ټول خلک ډیر زیات پریشان شي او چغې شروع کړي چې په دې کې ارمان د پیریانو بادشاه را یاد کړي او هغه محل کې حاضر شي. د پیریانو بادشاه په خپل جادو سره د چړیل جادو ختم کړي. چړیل یو ځل بیا د جادو په ذریعہ یو جادویي مخلوق جوړ کړي خو د پیریانو بادشاه هغوی هم ختم کړي. په دغه دوران کې شهزادي خپل شیر وویني کوم چې په جادویي زنځیرونو کې تړلې شوی وي. شهزادي په جړا شي او هغه ته وایي چې شهباز زه واپس راغلم خو په شیر د چړیل د جادو اثر وي نو هغه څه حرکت نشي کولی. د پیریانو بادشاه شیر د چړیل د جادو نه آزاد کړي او شیر چړیل پسې په ټول محل کې منډې شروع کړي. چړیل د هغه نه په ټول محل کې منډې وهي او هر کله چې چړیل ستړي شي نو په ځمکه پریوزي او د شهزادي نه ماپیانې غوښتل شروع کړي. د پیریانو بادشاه د چړیل ټول طاقتونه ختم کړي او هغې نه یوه بوډۍ ابۍ جوړه کړي او هغه همیشه دپاره ځنګل ته وتښتي او په محل کې دوباره خوشحالي راشي او جن د شهزادي او د ارمان واده وکړي. خو د محل د خلکو په زړه کې اوس هم د چړیل یره وي ولې چې اوس هم د شپې د ځنګل نه د چړیل اوازونه راځي. د څه وخت تیرېدو نه پس ارمان او شهزادي له الله یو ډیر ښکلی زوی ورکړي کوم چې ډیر زیات عقلمند او رحم دله وي. شهباز د هغه حفاظت کوي او تاوس هغه سره د محل په باغچه کې لوبې کوي. هر کله چې د ارمان او شهزادي زوی د 1200 کالو شي نو شیر هغه ځنګل ته د سیل دپاره بوځي. د شهزادي زوی شهزاده انور په ځنګل کې په لوبو کې مصروفه وي چې په دې کې هغه یو آسماني کاڼی وویني. شهزاده انور چې هغه کاڼی راواخلي نو په ځنګل کې د چړیل خندا आवाज شروع شي. شیر انور ته غوسه شي او هغه ته وایي چې دا یو جادویي کاڼی دی. هر کله چې هغوی محل ته ورشي نو په اسمان بیا سرې وریځې راشي او یو ډیر زیات خطرناک طوفان راشي. په محل کې ټول خلک پریشان وي. بل طرف ته چړیل ته یو پخوانی کتاب ملاو شوی وي او هغې د هغه جادویي کتاب په ذریعہ یو شیطانی مخلوق ډریګن جوړ کړی وي. چړیل هغه شیطانی ډریګن له حکم ورکړي چې ته په خپل شیطانی طاقت سره د شهزادي ټول محل ختم کړه او مالا د ارمان نه هغه جادویي چراغ راوړه. بله ورځ هغه ډریګن راشي او په محل حمله وکړي او د شهزادي د محل ډیره حصہ وسوځي. ارمان سمدستي په زړه کې د پیریانو بادشاه را یاد کړي. یو جادویي طوفان شروع شي او د پیریانو بادشاه حاضر شي. د پیریانو بادشاه ډریګن سره جنگ شروع کړي او د هغوی په منځ کې یو ډیر ګران او خطرناک جنگ شروع وي. ډریګن ډیر زیات طاقتور وي خو اخر د پیریانو بادشاه په هغه یو اخري حمله وکړي او هغه ختم کړي.
هر کله چې چړیل ته پته ولګي نو هغه خپل د مقابلې د پاره راشي. ارمان په خپل جادویي قالین کینی او چړیل پسې شي. د پیریانو بادشاه هم په چړیل حمله وکړي خو چړیل د هغه جادویي کتاب په ذریعه ډیره زیاته طاقتور شوی او دا ځل هغه د پیریانو بادشاه سره ډیره سخته مقابله کوي. د پیریانو بادشاه چړیل په یو پنجره کې بند کړي او په یو جدا سیاره کې هغه قید کړي خو چړیل هغه پنجره ماته کړي او دوباره هغه ځای ته راشي. ارمان شهزادي او د پیریانو بادشاه چړیل سره په جنگ ډیر زیات ستړي شوي خو اخر کې د پیریانو بادشاه خپل اخري او طاقتور جادو استعمال کړي او چړیل ختم کړي. د چړیل د ختمېدو نه پس په محل کې دوباره خوشحالي شروع شي او د محل د ټولو خلکو د زړه نه د چړیل یره ختم شي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاويږي. شکریہ.